سلامونه او نیکی هیلې زما ټولو لر بر افغانانو خویندو ورونو بچیانو. نننی لایف په درې شیونو باندې دی. یو د پی ټي ایم د برمنګم انقلابي کاروان په باره کې چې موږ د پی ټي ایم دپاره الحمدلله ډیره زبردست پروګرام وکړو په برمنګم کې. او په برمنګم کې یو روډ چې د المراک په نوم پورې باندې دی تقریبا 1 ساعت هم بند کړی و په انګلینډ کې. په دې باره کې به خبرې کوم. بل زما د پیجونو په باره کې زما پیجونه هم مشکلات سره مخامخ دي. یو نوی پیج مې جوړ کړی و، هغه هم د بندېدو په حالت کې په هغې هم درسره خبرې کوم. او بل د لطیف افریدي صاحب، لطیف لالا چې ایډوکیټو وکیلو په زموږ په ښکته مقبوضه افغانستان کې هغه شهید شوی دی، د هغې په باره کې خبر کوم. د شخصي دشمني په باره کې هم درته خبر کوم چې آیا د شخصي دشمنۍ شاته د پنجاب لاس شته او که نه شته. زه به خبرې کوم، نورو به قضاوت په تاسې پرېږدم. اول د ټولو لرو برو افغانانو ته مبارکي ورکوم، بیا خصوصا د برمنګم د انګلینډ د برمنګم ځوانانو ته، افغانانو ته، نور ښارونو هم راغلي چې تاسې د برمنګم د پی ټي ایم د انقلابي کاروان حصه جوړه شوي او ډېر یو زبردست پروګرام وشو. یو داسې پروګرام وشو چې پروګرامونه به ډېر شوي په انګلینډ کې خبره کوم، د نورو ملکونو خبرې نه کوم. خو الحمدلله د برمنګم پروګرام انتهایی منظم پروګرام و. ډېر زیات افغانان راغلي وو، ډېر زیات تکلیف ایستلی وو، حال مکمل. یعنې دا دغه هم نه و چې خلکو دا فکر کو چې یعنې حال به ډک شي. حال ډک څه چې حال کې بیا ځای نه و. دومره افغانان، دومره پښتانه راغلي وو د پی ټي ایم په حمایت کې. او الحمدلله دغه وي. زه فقط یو ویډیو سره خپله شیر کوم، بیا تاسې سره خبرې کوم. په باجواب هم خبرې کوم. تاسې زما یو ویډیو وګورئ چې زه تاسې سره دا ځنې موږ ته دغه راکوي که نه چې تاسې جی تاسې لږ بار راوځي جي که نه په کوټو کې ناست هسې بدماشي په کوټو کې کوئ یا مبارزه په کوټو کې کوئ، نو هغې دپاره به انشاءالله جي دا ویډیو موږ ښیو جي ورته چې موږ الحمدلله د کوټو بدماشان نه یو، موږ د روډونو بدماشان یو. او بیا په خارج کې بدماشي کو، په خارج کې بیا د ستا باجوا دی لکه د ګیدړ په شان دي ګرځي، موږ د زمرو په شان دي الحمدلله ګرځو. سلامونه ته وعلیکم السلام. نو دا ویډیو هم در باندې خپله ګورم بیا سره خبرې. دا موږ د برمنګم انګلینډ په برمنګم ښار کې د انقلابي کاروان چې د برمنګم د ملګرو طرف نه جوړ شوی د پی ټي ایم په حمایت کې الحمدلله دا ویډیو شیر کوي او دلته وګورئ ملګري په ډېر ګڼ تعداد کې الحمدلله افغانان موږ سره دي. تاسو سره د موټرو دغه ښیم چې څومره موټرې دي او څومره خلک دي دا وګورئ. وین دی. السلام علیکم. سلامونه. ویډیو درسره شیر کوي اورې هر پښتون یې نشي کوي، هغه به ډېر بې غیرته پښېمانه وي. رو بر یو افغان امون ته راباسي نه یوه خلکه به دا دې وګورئ دا وین یې جوړ کړی دی، ډېر تکلیف یې کړی. داسې نور هم کټی شي چې په ډېر ګڼ تعداد کې یعنې دا زه نه شم کولی چې د ټول په دې ویډیو کې تاسو ته راوالم تر هغه سره پورې. یعنې دا افغانان ورونو تقریبا ما نه دي شمارلي، خو تقریبا د 40 موټرو قاتله وه او په دې کې موږ یو ویان جوړ کړی و. او موږ دغه برمنګم یعنې په انګلینډ برمنګم ښار کې المراک روډ ورته وایي چې الحمدلله زموږ د ښکته مقبوضه افغانستان خټک ورونه پکې ډېر پراته دي، ډېر په ګڼ تعداد کې دي. او دغلته په دغه المراک روډ موږ نور ښار کې خو وګرځېدو، تقریبا 1 ساعت نور هم ګرځېدلي، خو موږ 1 ساعت دپاره المراک روډ بند کړی و. المراک روډ هغه روډ دی چې انتهایی مصروفه روډ دی په برمنګم کې. او موږ دپاره حکومت دا زمینه برابره کړې وه. موږ ته پولیس ولاړو مخکې هغې بیا خلکو ته اشارې ورکولې. نو زموږ قاتله دغلته تقریبا 1 ساعته پورې موږ دغلته ولاړو، خپلې چغې مو والې د پاکستان د دهشتګر ریاست په خلاف، د پاکستان د کرنیلانو، دهشتګر کرنیلانو، جرنیلانو په خلاف باندې، او ډېر په منظم طریقې سره. اوس تاسې ما ته دا ووایئ افغانانو ورونو، تاسې به دا باجواب هم کتلی چې هغه په دوبۍ کې لکه کمزي کې ولاړ دی لکه د چرګو غل، لکه هغه کلي ولس کې چې زموږ استازي څوک دا چرګې پټوي که نه، ولاکې د چرګو غل هم داسې وګرځي لکه څنګه چې دا باجوا ګرځي. دا د 2 لکو پوجو مشر، دا د عیسی مشر، دا د ایټمي دا خاوند، ته د هغې دغه ته وګوره او زموږ جرأت ته وګوره. نو بدماشي چې ده
ګله بدماشي چې دوی هم چې راشه ما سره په افغانستان کې وکړه دا بدماشي نه کېږي او چې یو سړی وایي چې راشه یاره ته ما سره بدماشي په دریم هیواد کې معلومیږي او الحمدلله زما زلمیان زمونږ افغانانو الحمدلله مړانه او توره معلومه ده چې د برمنګم په ښار کې ښه کلا موږ داسې ګریوان ګرځو دغه شان دي هغه اشرف غني صاحب خبره وایي د دې مرمۍ نه ده دغه سینه ده باجوه رامخکې شه پوه شولې نو ته د ګیدړانو په شان دي ګرځه او موږ به د ځوانانو په شان دي اشرف غني صاحب چې دا سینه داسې کړې وه موږ به دغه شان دي ګرځو نو خبره دا ده چې ډېر منظم پروګرام وشو ډېر ښه پروګرام وشو افغانانو ورونو ډېر خوند یې وکړو او په انتهایی یو ښه میسج ورکو لرو برو افغانانو ته انشاءالله دا پروګرامونه به په مانچستر کې هم کېږي د انګلند په نورو ښارونو کې به کېږي انشاءالله پی ټي ایم به کمزوری کېږي نه پی ټي ایم به انشاءالله مضبوطیږي او دې ته به انشاءالله په سلهاو په زرهاو ځوانان راځي نو دا مې تاسو سره د پی ټي ایم په باره کې لږ دغه وکړه منظور پښتون هم وینا وکړه او ډېر په منظم طریقې سره پروګرام زمونږ ته دغه شو بل زما د پیجونو مسله ده بخښنه غواړم زما پیجونه بندیږي نو ما نوی یو پیج جوړ کړی دا به تاسې کتلی ده دا یو طرف ته ګوره احمدشاه ابدالي بابا کس بل طرف ته فخر افغان باچا خان بابا او منځ کې زه فقیر باچا په منځ کې ما نو که چېرته زما د پیج بند شو نو دا به زما بل پیجي همدغه نوم باندې به بل جوړم باچا کاموال افیشل نو تاسې چې ما سره ملګري یاست انشاءالله هېڅ مشکل نشته پیج زما بند کړي بیا زما په پیج راپورټ والي 4 ورځو کې معلومیږي یا به بند شي یا به بیرته ایله شي نو ویو نه ښایي ځکه د ویو دپاره زه ویډیوګانې نه کوم خو ویو مطلب دا دی چې زه د ولس لپاره ویډیوګانې کوم زما په نوم باندې په لسهاو پیجونه جوړ شوي دي په لکهاو میلیونهاو ویډیوګانې چې خلک ویو اخلي مطلب دا دی چې زه ستاسې لپاره دغه کومه مبارزه کومه نو د دې کې مسله راغلې تاسې نه شئ کتلی او زما هره ویډیو وایرل کېږي ستاسې په کومک که ما چېرته نوی پیج جوړ کړو او که چېرته دنه ورک هم شومه نو خبره دا ده چې په دې نوم باندې به تاسې سرچ کوئ باچا کاموال افیشل او د فخر افغان باچا خان بابا او د احمدشاه بابا عکسونه به یې منځ کې به زما کسي زه ګوره افغانان ورنو زه کولی شم چې زه ټول ټیک ټاک ته لاړ شم په ټیک ټاک کې ښه خلک شته خو ټیک ټاک 80% منفي دی ټیک ټاک 80% منفي دی 60% چې دی مثبت دی او فیسبوک چې دی 80% مثبت دی 60% چې دی منفي دی نو د دې لپاره چې زه پاتې شم په فیسبوک کې تاسو سره د غږ بدرګه کوم د افغانانو غږ بدرګه کوم او د حق اواز اوچت کو نو د دې لپاره کې انشاءالله که زما چېرته فیسبوک یا پیج بندېږي زه بل پیج انشاءالله جوړم هېڅ مشکل نشته دی دا به انشاءالله چې دا مبارزه به روانه وي او په دې کار څومره راپورټونه د آیسای ایجنټان په موږ باندې وکړي انشاءالله زمونږ ارادې نورې مضبوطېږي مونږ نورو مضبوطېږي انشاءالله د دې په خلاف باندې وکړو نو زه راځم د لطیف لا یو ویډیو در باندې ګورم بیا د سره خبرې کوم چې لطیف لا څنګه سړی زه سره د هغه ویډیو در باندې ګورم د لطیف لا صبر وکړه لطیف لا چې الله دې شهادت قبول کړي ان دا ویډیو تاسو نو لطیف لا د خدای وبخي ایډوکیټ چې په مقبوضه افغانستان کې شهید کړی شو په پېښور کې لطیف لا ما د مخامخ ډېر زیات لیدلی او لږ نه ډېر زیات ځکه دا په دې کوارټر نه پوهېږم چې دره او دبخیلو کې اوسېدو خو دی به دې رامداس سره راتلل ته بیا سودا مودا غصه مازدیګر کې کله به چې دی د کچرو د دې نه راغی نو ما زه ډېر د دیدن کړی یو نر افغان یو نر افریدی او یو نر پښتون همیشه یې د پښتنو اواز اوچت کړی همیشه یې د پښتنو د یووالي د لر و بر تاریخ ویلی دی نو خبره دا ده چې الله دې شهادت قبول کړي زموږ یو غټه سرمایه وه لطیف افریدی صاحب او الله دې د فامیل ته باقي خیر پېښ کړي راځو په شخصي دشمنۍ خبره کوو
زه تاسو پښتنو یو خبره کوم چې زه یو خبره کوم چې د پاکستان هر یو شي لاندې یو دسیسه وي. شخصي دشمني ولې په پاکستان کې زموږ په ښکته پښتنو کې ډېرې دي؟ یو 2 منټه دې زما په خبرو سوچ وکئ. ګورئ قبایل هغه طرف ته شینواري پراته دي، دې طرف ته شینواري پراته دي، هغه طرف ته صافي پراته دي، دې طرف ته صافي پراته دي، هغه طرف ته وزیر پراته دي، دې طرف ته وزیر، هغه طرف ته مسعود پراته دي. یعنې دا خو یو قوم دی، دا خو یو افغانان دي، لر او بر یو افغان دی. په دې منځ کې دا کرښه ده. د کرښې نه دې خوا چې د پاکستان په نوم دا ریاست جوړ دی، دلته ولې دشمني ډېره؟ هغه طرف ته دشمني ډېره نشته، شخصي دشمني درته ویم. یعنی په افغانستان کې نور جنگونه خو 45 کاله جنگونه خو کېږي، خو شخصي دشمني چې څومره په مقبوضه افغانستان کې په زموږ په دې ډورنلند د خلکو د پاکستان طرف ته چې کوم خلک دي د په افغانستان کې دا نشته. هغه وجه درته ویم. یو خو دا دی چې تاسې وګورئ چې د درې بازار ښکاره ورته جوړ کړی دی چې پښتون ګوپین او ټیپر راغستل سخت کار دی، مګر تاسې وګورئ په دره بازار کې کلاشینکوف، تمنچا، ټوپک هر شی دوسې مهربانه داسې پیدا کېږي لکه هغه خلک چې هغه ګوپین وخشي له ټیپر وخشي په سړکونو یې خرڅوي. او بل تاسې دا وګورئ چې ته مړی وکړه، فرض کړه په بازخیلو کې مړی وکړه، په احمدخیلو کې مړی وکړه، په اچر منډړو کې مړی وکړه، یا په چارساده کې وکړه، یا په مردان کې وکړه، یا په نوخار کې وکړه، یا په صوابۍ کې مړی وکړه. خو دلته ولاړو باډې ته محرور شو، لاړو جم ته محرور شو. دا د چا نه دا شی پاتې دی؟ یعنې په پروګرام سره په هر طرف نه موږ وژني. که چېرته پاکستان غوښتلی خو دا درې دا ټوپک دغه بیا بند کړی وی که نه، دا ټوپک یې بیا د خلکو نه رضا کړی وی. او بل چې چا څوک چې مړی یې کوي باید هغې له غړه سزا ورکړي. مګر تاسې یقین وکئ چې 10 مړي وکړه د پاکستان کې د ونیسي، بله ورځ یې مهربانه راوځه د هغې نور هم پسې برید تاوه. داسې شوي دي که نه دي شوي؟ ما داسې دشمنان لیدلي په پېښور کې چې 10 مړي یو بل سره کړي دي، مګر پولیسو نه نیول، حکومت نه نیول، پرېښوده ویل چې دا بس پښتانه دي یو بل سره دي وژني. یعنې په دې هر شي کې تاسې یقین وکئ چې د پاکستان د آیسۍ او د پنجابي لاس شته دی. یعنې که دې وغواړي یعنې زموږ پښتانه به یو بل دومره سره ونه وژني، مګر هم دې سزا نه ورکوي. دې چې څوک مړی وکړي هغه په جیل کې غټ بدماشي، هغې که په جیل کې هغه ټول خلک تېرېږي، هغې له په جیل کې هم ډېر اختیارات وي. نو خبره دا ده که لطیف لا په شخصي دشمني کې موږ ته خو معلومات اوسه پورې نشته، که نور زموږ پښتانه شخصي دشمني کوي، ولې دا دشمنیان یې په مقبوضه افغانستان کې زیاتې دي؟ ولې په افغانستان کې شخصي دشمنیان یې دومره نشته؟ ځکه چې هلته د حکومت کنټرول وګورئ. د داود خان په وخت کې چا مړی نشو کولی، د زیارشاه په وخت کې چا مړی نشو کولی، مګر دلته ته 10 مړي کې 15 مړي کې هېڅ خبره نشته. باډې له وتښتېدو، جم ته وتښتېدو، کجورۍ ته وتښتېدو، سیا مهربانه الله که غیر ده او دا ده بستانی دی. نو دا هر څلور ورځې سترګې سرې دي، وایي چې مړی وکړم خو باډې له به وتښتم بچ به شم، څوک راته څه ویلی نه شي. نو خبره دا ده چې دغه ټول دسیسې د آیسۍ دي. که دې وغواړي د پښتون په یو کور کې ولا کې کلاشینکوف یا ټوپک پاتې شي، مګر مر سړي په بډه واني ورور صاحب مهربانه تمنچې په بډه والي. زه د دې ګواه خو نیم، خو ما ته چا ویلې چې په دې دغه کې چې دی مینه بازار کې پخوانۍ خبره ده، وایي سودا یې واغسته د 12 انې ورته کېدي که څومره کېدي، وایي هغه سره په لانجه شو. نو په هغې باندې تقریبا 3 که 4 مړي په دې مینه بازار کې وکړل، د ښار په منځ کې. یعنې هلته ګنټهګر دی، هلته مینه بازار دی، هلته یعنې هر څه د ښار منځ دی، هلته پولیس یې هر څه. مګر تاسې یقین وکئ چې دا لوبه موږ سره قصدن کېږي چې موږ پښتانه داسې ښایسته ځوانان دې دشمنیانو ویوړه، په کونترو سره یو بل ووژنل، په مړدانې سره یو بل ووژنل، په پټوی سره یو بل ووژنل، په معمولي خبرو باندې سره یو بل وژني. سیا مهربانه دلته د دې شاته دا پنجابي ریاست او دا آیسۍ استخبارات دي. که دې وغواړي هېڅکله دا کار نه کېږي، مګر هم دې قصدن تا ته دا اختیار درکړی چې پښتون بهادر قام او د پښتون دغه چې دی نشانه چې ده سره زرې چې دي هغه اسلحه ده. موږ په بلا وو اسلحه، موږ ته قلم پکار دی. نو خبره دا ده همدغومره دغه زما دا پیج هم راپورټ شوی د پیج ما ویو نه ښایي، چاته نه ښکاري، خو کوشش به کوم خپل اواز منه بندوم. انشاءالله یوټیوب چینلونه شته دی، دغه شته دی، په ټیک ټاک شته دی، نور زما ویډیوګانې نشریږي، په دې مې پروا نه راځي. خو خبره دا ده چې زه دغه لپاره ستاسې دپاره د اواز اوچتوم
د لرو بره پښتنو دپاره چې یو شعور پکې راشي خپل کوشش کوو ګوره موږ انسانان الله تعالی یوازې لپاره زه نه پیدا کړی چې زه بس مزدوري وکړم او کار وکړم او ختمه الله تعالی موږ یو مقصد دپاره پیدا کړي چې دنیا کې یو کار موږ نه کیږي یو عبادت کیږي او دا یو ستر عبادت دی د لرو بره افغانانو پښتنو اواز اوچتول او دې ځوانانو ته یو صحیح لاره ښودل زه د ټیک ټاک والا نه یم چې زه د ټیک ټاک والا یم چې وروره ګپ راولېږه او ګپ مې ولېږه والله زه خپل یوټیوب چینل هم چاته نه ښیم چې ما یوټیوب چینل څه جوړ کړی دی راشه سبسکرایب یې کړه ځکه چې باید تجارت راشي بزنس راشي یعنې جوړ کړی مې دی دې لپاره چې زما ویډیوګانې دا فیسبوکونه او دا پیجونه بندېږي چې په هغې کې زما ویډیوګانې محفوظ وي چې آینده زموږ نسل زموږ ځوانان دا وګوري چېرې داسې هم یو څوک پښتانه یا داسې افغانانو چې هغې زموږ اواز اوچتو هغې موږ ته دا خبرې کولې ګورئ ډاکټر صاحب نجیب کوم وخت کې شهید شوی نن یې وګورئ د هغه ویډیوګانې یا همداسې ولی خان بابا فخر افغان باچا خان بابا یا نور زموږ مشران د هغې ویډیوګانو چې ګورو موږ دپاره یو کتاب دی الله تعالی دې لطیف لا وبخي شهادت یې الله تعالی قبول کړي او همداسې عبدالولي یوسفزی صاحب چې د افغانانو د افغانیت خبرې کولې د افغانستان تاریخ یې ویلو هغه هم د عیسی د خوا نه په صوابۍ کې شهید شوی دی هغې مخکې ما خبرې کړي په لوی الله سپارمه انشاءالله که بل پیج مې جوړ کړو داسې بیا را سره شیر کوئ چې بالکل وایرل کوئ به په دې پیج کې به انشاءالله د بل پیج شیر کوم ځکه دا پیج هم دغه دی د واره به ملګرو سره شیر کوئ چې دا اواز اوچتو زنده‌باد لر او بره یو افغان زنده‌باد پی ټي ایم زنده‌باد ټول افغانان انشاءالله جوړیږي به لوی افغانستان